کله چې موږ فیکټوریل وباسو د دې لپاره موږ څه چل کوو فیکټوریل اصلا کې څه ته ویل کېږي فیکټوریل اصلا کې ته ویل کېږي چې د یو عدد د پسې د ضرب حاصل ده څنګه د مثال په توګه 15 دی نو 15 چې 15 نه چې کله څومره عددونه دي دا ټول سره د 15 پورې یو ضرب 2 یا هغې تر نه زیاتې د پروا نه کوي یو ضرب 2 ضرب 3 ضرب 4 ضرب 15 دا چې دې حاصل سره راځي نو دې ته د 15 فیکټوریل ویل کېږي یعنې د 15 فیکټوریل دا معنا چې د 15 پورې کوم عددونه دي دا ځان کې ضرب چې دې ته فیکټوریل ویل کېږي تاسو به ریاضي کې ویلې صحیح ده او فیکټوریل په ریاضي کې په دې علامې سره ولیکل کېږي تاسو به دا ویلې صحیح ده که نه څو ته وایي چې 5 او دا علامې ورکړي پرچه کې د چا راوستې نو دې مقصد دا دی چې د 15 فیکټوریل وباسئ صحیح ده نو موږ د دې فیکټوریل لپاره چې دا وباسو نو موږ ته یو ضرورت دا دی چې موږ ډیټا ټایپ باید لانګ واخلو ځکه لانګ اخلو چې د دې سایز چې کله ضرب راځي ملټیپلیکیشن په هر ځای کې نو د هغې سایز زیاتېږي چې کله سایز زیاتېږي نو بیا اوورفلو رامنځته کېږي اوورفلو خو ویلې ده که نه چې کله اوورفلو رامنځته شي نو ګاربیج ویډیو درته درکوي او ګاربیج ویډیو چې کله درکړي نو مقصد دا دی چې ستا پروګرام غلط دی د دې لپاره چې موږ د ده نه بچ شو نو اول ځل لپاره موږ د دې لپاره یو ډیټا ټایپ اخلو لانګ چې په هغه کې ډېره زیاته هیوج ډیټا موږ شو کولی شو نو لانګ انټیجر ما واغوستو او دې کې یو ویریبل زه اخلم فیکټ په نوم باندې یا فیکټوریل یا ایم یا هر څه او دلته ما مخکې نه یو اساین کړ یو ځکه اساین کوم چې بیا راځي دا ضربېږي هلته د دې خاطر باندې یو اساین کوم که صفر ورکوم د ټول هر څه صفر کې راځي فیکټوریل از ایکول ټو 1 او بل زه اخلم نم ویریبل ما واغوستو صحیح شو څه ودرېږه څه وکړه سی آوټ دلته ورته وایم چې د مثال په توګه باندې انټر نمبر صحیح شو ورته وایم چې یو نمبر انزرټ کا صحیح ده to find 8 factorial یو نمبر انزرټ کا چې د هغې فیکټوریل درته وباسم صحیح شو نو سین دا کس به دا نمبر په نم کې سټور کړي صحیح شو کله چې په نم کې سټور کړو دلته ورته وایم چې فار لوپ ورته وایم انټیجر دلته یو بل ویریبل اخلم انټیجر r is equal to decision start کا 1 نه start کا صحیح شو r less than or equal to چا پورې نم پورې نم به یو یوزر ورکړی که نه مثال په توګه 10 یې ورکړی نو دا لوپ به د 10 پورې چلېږي اور r پلس پلس صحیح شو بیا راشه د دې باډۍ کې ورته وایم چې فکت از ایکول ټو فیکټوریل که نه فیکټوریل کې فیکټوریل از ایکول ټو چې فکت ملټیپلای بای یا هغه بله طریقه باندې موږ کولی شو r صحیح شو که نه یو طریقه ده یو شی د سیم دی که نه فکت ملټیپلیکیشن از ایکول ټو r داسې هم صحیح دی یعنې داسې ګورئ فکت ملټیپلیکیشن از ایکول ټو r داسې موږ کولی شو دلته مو سره ټیزه به کړې دا به ایرر راکړي صحیح ده داسې موږ کولی شو چې په دې طریقه ولیکو په دې طریقه ولیکو دواړه سیم دي دا خو درته ویل دې ته څه ویل کېږي کمپاونډ اساینمنټ اپریټر دا دواړه سره سیم دي امتحان مې درته راوړی چې آیا a پلس د b a پلس از ایکول ټو b دا مساوي ده د چا سره a از ایکول ټو a پلس b د ده سره مساوي ده دا مې هلته مې راوړی صحیح ده دا دواړه سره سیم دي چې څوک داسې ولیکي جواب یو شی راځي دې له کمپاونډ اساینمنټ اپریټر ویل کېږي نو کله چې دا کار وکړو نو سی آوټ بیا ما ته فیکټوریل وباسه صحیح ده فیکټ کنټرول F9 0.5 فیکټوریل شل ګوره دا څنګه چلېږي د مثال زه ورته ورکړم یو نمبر د مثال په توګه یو کس انزرټ کړه 15 د کیبورډ نه انزرټ کړي نو اول ځل لپاره به 15 راشي او 15 به په نم ویریبل کې سټور شي دې ځای کې صحیح شو کله چې نم کې سټور شي لوپ څنګه چلېږي اول ځل به یو نه ډسپلی شروع شي یو به ماله دلته ډسپلی شي یو صحیح شو کله چې یو ډسپلی شي نو بیا خو انیشیلایزیشن سټیټمنټ ګوره صرف یو ځل ایکزیکیوټ کېږي ها په هر یو لوپ کې انیشیلایزیشن سټیټمنټ چې دی هغه یو ځل ډسپلی کېږي بیا دلته نه راځي کنټرول زموږ د ایټریشن د لوپ کنټرول بیا انیشیلایزیشن ته نه راځي صرف یو ځل راځي یو ډسپلی کو بیا راځي دې ځای کې دلته راځي ګوره فکت fac is equal to face multiply by r که نه نو دا څه راځي فیس کې موږ څه سټور کړی یو هم سټور کړی که نه دا یو هم پکې سټور کړی نو یو ضرب r څو دی یو ضرب یو مساوي یو نو جواب یو پات شو یو داسې پات شو صحیح ده ملټیپلای بای داسې روان دي که نه دې ته فیکټوریل وایي دلته راځي یو پکې اضافه کېږي څو شو 2 نو بیا دلته راځي دې ځای کې فیکټوریل کې څو دوه شو که نه صحیح شو نو یو ضرب 2 فیکټوریل کې څو پات شو 2 پات شو r کې به یو اضافه شي r څو دی 3 نو 3 ضرب 2 شپږ داسې به کېږي ولې دا لوپ به داسې چلېږي یو ضرب 2 ضرب 3 ضرب 4 ضرب 15 ګوره د مشخص د دې عدده پورې
عدد نم ما څو ورکړی 15 نو تر څو چې یا د 15 سره مساوي شي یا د 15 نه کوچنی شي تر هغه پورې به دا لوب چلیږي. ګوره فرض مثال 4 پورې راغی 15 مې نه دی ایستلی 4 پورې راغی جواب یې په حساب توګه 1 2 3 شپږ 4 جواب راغی. صحیح شو؟ 4 جواب راغی د اف ای سی جواب څو شو د دې 4 شو یعنی د دې په ځای باید 4 ولیکل شي 4 فرض مثال ولیکل شو. صحیح ده؟ ضرب اوس 4 آر 4 دی آر یو پلس کېږي 15 شو نو 15 کوچنی یا مساوي د دې نم یعنی د کوم عدد چې یوزر ورکړی د دې دی که نه دی دی که نه نو دا لوپ به اکزیکیوټ شي که نه به اکزیکیوټ شي اکزیکیوټ به شي که نه نو را به شي 15 به راشي پیسټ کې ویلو څو ده 40 ده 40 به راشي په دې آر کې به ضرب شي نو 15 40 ضرب 15 مساوي 100 صحیح شو؟ نو کله چې دا اخري کنډیشن فال شي نور به دا لوپ نه اکزیکیوټ کېږي. دې طریقه وه دې کې څه